پاکستان نیوزیلند ته په څلورمه نړیواله یو ورځنۍ لوبه کې د ماتې ورکولو سره په نړیوالو یو ورځنیو لوبو کې لومړنی مقام خپل کړ. تېره ورځ د پاکستان او نیوزیلند دغه لوبه په کراچۍ کې ترسره شوه چې پاکستان د شپږ لوبغاړو په سوځېدو 334 منډې وکړې او په ځواب کې نیوزیلند د ټولو لوبغاړو په سوځېدو 232 منډې وکړې چې پاکستان د 102 منډو په توپیر بریا خپله کړه. بابر اعظم سلیزه ووهله او د لوبې غوره لوبغاړی هم شو. خو د دغې لوبې د ګټلو سره پاکستان د ICC نړیوالو یو ورځنیو لوبډلو درجه بندۍ کې لومړی مقام خپل کړ. د افغانستان ځوان او تکړه توپوهونکی ابراهیم ځدراڼ چې تېره ورځ په زرغون افغانستان جام کې د لوبې پر مهال خوږ شوی و، د اندېښنې کومه خبره نشته. کرکټ بورډ وایي چې د هندوکش سټرایکرز لوبډلې لوبډلمشر ابراهیم ځدراڼ په لوبه کې په لاس لګېدلی و چې لاس یې درد وکړ او له لوبې څخه بهر شو. خو ډاکټران وایي چې د معایناتو پایلې نورمال دي او 2 ورځو کې به بیرته لوبو ته راستون شي او د مې په 8مه به په لوبه کې هم ولوبېږي. بابر اعظم د نیوزیلند پر وړاندې لوبه کې یو بل ریکارډ هم په خپل نوم کړ. هغه لومړنی توپوهونکی شو چې په کومو نړیوالو یو ورځنیو لوبو کې 15000 منډې پوره کړې. مخکې دا ریکارډ د هاشم املا په نوم و چې په 101 لوبو کې 15000 چټکې منډې کړې وې. خو بابر اعظم دا هدف په 19 لوبو کې پوره کړ او دغه ریکارډ یې په خپل نوم کړ. آیا تاسو ته معلومات شته چې په کرکټ کې په یو اوور کې تر ټولو زیاتې څومره منډې شوي دي؟ ستاسې په ذهن کې به 14 وي، ځکه په 6 توپونو چې 6 ووهل شي نو 14 منډې کېږي. خو داسې نه ده. نن تاسې ته د یو داسې اوور په اړه هم معلومات درکوو چې د کرکټ په تاریخ کې تر ټولو ګران اوور دی او په یو اوور کې 72 منډې شوي دي. دا په 1990 کال کې د نیوزیلند د فرست کلاس لوبه وه چې د ویلنګټن او کینټربري لوبډلو ترمنځ ترسره شوې وه. د لوبې په وروستۍ ورځ په وروستیو 2 اورونو کې کینټربري ته د بریا لپاره 95 منډې پکار وي او ویلنګټن ته 2 وکټې پکار وي. په دغه وخت کې لوبډلمشر برټ وینس ته توپ ورکړ. هغه توپوهونکی و خو کله ناکله به یې توپچونه هم کوله. خو کپتان ته څه معلومات و چې د کرکټ د تاریخ تر ټولو ګران اور به ترسره کوي. وینس په دغه اور کې په 9 بالونو شروع وکړه او د اور په 19 توپونو کې یوازې یو سم توپ وکړ. بل خوا پرې توپوهونکو شپږیزې او څلوریزې وهل شروع کړل او په اور کې یې ترې 72 منډې واخیستې. وینس په دغه اور کې 22 توپونه وغورځول چې یوازې 15 پکې سم بالونه وو او له هغه وروسته لوبڅارانو د هغه اور نور ختم کړ. په وروستي اور کې بیا 18 منډې پکار وي چې 19 منډې واخیستل شو. دغه لوبه مساوي شوه. د وینس اور د فرست کلاس د تاریخ تر ټولو ګران اور ثابت شو. د یادولو وړ ده چې په نړیوالو شلوریزو لوبو کې بیا تر ټولو ګران اور سټوت براډ کړی دی چې په 2000 کال کې پرې یوراج سینګ په یو اور کې شپږیزې وهلې وي او 14 منډې پرې جوړې کړې وي. همداراز په نړیوالو یو ورځنیو لوبو کې بیا هرشل ګیبز د نیدرلینډز په وینبونګ باندې شپږیزې وهلې وي او 14 منډې ترې په اور کې اخیستې وي.